یو نظم دی د دې عنوان د اراده. تاسو به زما سره خپلې ارادې کوئ که چا زما سره رضا وه او که زه په غلطه وم بس بیا ووایئ. د دې نظم عنوان د اراده. د ویښې په یو خوب کې مې یو خیال راپورته شوی، تعبیر یې زنګومه لکه ټال راپورته شوی، مهدي په مقابل کې د دجال راپورته شوی او زما په دې نظام باندې یو سوال راپورته شوی. په لاره په وله او په سړک جاګیرداري ده، د هر چا نه جوړ شوی دی ملک جاګیرداري ده، د خټو د بیګار او د کنډک جاګیرداري ده، د جنگ د شرګلندو په ټوپک جاګیرداري ده. نو د چا په دسترخوان چې په یو وخت کې څومره بیاج دی نو دومره د غریب د لوږې ټول عمر علاج دی. طبقات تی تضادات تی اګري نګري دړون راج دی. ای دې ته که څوک وایي چې سماج دی دا سماج دی. دا نظام که ګز وهلی کېږي که سپق وهلی کېږي خو دلته کې د هر سړي نه حق وهلی کېږي. د حق په خبره پسې پړق وهلی کېږي او عظمت د سړیتوب دلته په شړق وهلی کېږي. دا نظام پشمار کې د راغلي که کرو نظام، دا نظام د دیو لاس او زمونږ د مرو نظام، دا نظام د دغه څو مړو سړي خورو نظام، دا نظام په پوس کارپټ د هسې مشورو نظام. نو قصې مو د نیکونو او دنیا هر څه غلط دي، که وید دی که ګوسپل دی که مونیا هر څه غلط دي. تاریخ خو د خدای ډک کی په سنګیا هر څه غلط دي. د دې نظام تادی مادي ګونیا هر څه غلط دي. نو زما د دې ګونیا د سمولو منصوبه ده. زما سره په تاسو کې د چا اراده ده؟ چا د خپل دولت او سرمایې نه بوت جوړ کړی دی، چا د خپل جاګیر او مرتبې نه بوت جوړ کړی دی، چا د قام قبیله او عقیدې نه بوت جوړ کړی دی. هر سړي د خپلې نظریې نه بوت جوړ کړی دی. نو ریچ په ریچ کول به غواړي دا وهم او دا بوتان، دا بوتان زما بوتان او ستا او د هر چا بوتان، دغه د دروغو د فریب او د انا بوتان، نه ښایي په شپه کې پاین کې د رڼا بوتان. نو زما د دې بوتانو ماتولو منصوبه ده. زما سره په تاسو کې د چا اراده ده؟ حاجی صاحب حج دی مبارک شه خو نهر نه اینې، هر کال دی حج دی خو بې کوره در پدر نه اینې، لاره کوڅه کې خپیاب له خپې او سرتور سر نه اینې، ګناه دی وینې د غربت د وبا غر نه وینې. او ستا د سرود د محفلونو نه قربان خانجي، لکونه شنې قودې نه چکې په یو آن خانجي، چرته په خیال کې دی راغلي غریبان خانجي، ستا کوټهیز د ټوک ډوډۍ دی په ارمان خانجي. نو په یو نیم بنیادم باندې څه بل شانته هستي ده، په یو نیم بنیادم باندې څه بل شانته نیستی ده. د چا ماړه ارګیز خادي په چا باندې قاطي ده. رښتیا خبره ده دا زیاتی برخه زیاتی ده. نو زما د دې زیاتی مال د ایشلو منصوبه ده. زما سره په تاسو کې د چا اراده ده؟ نو اچا چې وی چې وخت به راځي کله به راځي، په مونږ چې شنه راوټو کېږي هله به راځي، زمونږ د ست تدبیر او د عمله به راځي، که مونږ به داسې ناس یو په خپله به راځي. د عقل او شعور په بیارۍ کار شروع شوی، د خلکو د وجدان په تیارۍ کار شروع شوی، د دې موجوده حال په تباهۍ کار شروع شوی، د بل نظام د پاره په شپېلۍ کار شروع شوی. په خپل عزم ولاړ یو څوک کپرې مې پکار دي، سپرغۍ سپرغۍ سړي لکه بسرې مې پکار دي. یوازې خو خدای خدای څو ملګري مې پکار دي، ملګري مې پکار دي خو کمرې مې پکار دي. مهرباني چې په خپل عزم ولاړ یو څوک کپرې مې پکار دي، سپرغۍ سپرغۍ سړي لکه بسرې مې پکار دي. یوازې خو خدای خدای څو ملګري مې پکار دي، ملګري مې پکار دي خو کمرې مې پکار دي. زما د بل بنیاد د ایښودلو منصوبه ده. زما سره په تاسو کې د چا اراده ده؟ نابود شو تورانه که توت خورکه له وحشته، په ګل هم کېناستی نشي لولکه له وحشته، زمونږ زندګي هم کنجیلکه له وحشته. بدلون داسې چې خلاصه شي دا ځمکه له وحشته، بدلون چې اډانې روح شعور وي او وجدان وي، بدلون چې اساس او مرکزي نقطه انسان وي، بدلون چې پکې یو موټی دا ځمکه او اسمان وي، بدلون چې بنیاد د ژوندانه سازو سامان وي، بدلون چې اهلیت پکې معیار د مرتبې وي، بدلون چې ازادي پکې د ژوند او عقیدې وي، بدلون چې احترام د انسانانو د رشتې وي، بدلون چې تقدس پکې د شال او لوپټې وي. زما د دې بدلون د راوستلو منصوبه ده. زما سره په تاسو کې د چا اراده ده؟ د پنجو نه به خلاصه شي د تور او پیغور ځمکه، جنت کې به بدل شي د دوزخ غوندې اور ځمکه،
چې شاړي پکې نه د چا د پلار او د مور ځمکه چې هر سړي له ورکړه شي د کر او د کور ځمکه چې هر سړی موړ پټ وي زکاتونه پکې نه وي چې سوال او سرسایي او خیراتونه پکې نه وي صابون او مولدګان او اسخاتونه پکې نه وي د هر کور ځان له جوماتونه پکې نه وي د ظلم او د جبر نسلګۍ را پیدا کیږي په خلکو کې احساس د کمترۍ را پیدا کیږي د عدم مساوات نه محرومۍ را پیدا کیږي او بیا د محرومونو تباهۍ را پیدا کیږي نو تعمیر لمی دا شته د ورانولو منصوبه ده زما سره په تاسو کې د چا اراده ده هسې په تنقید او په ټوکلو باندې نه کیږي تش په احتجاج ریکارډ کولو باندې نه کیږي خیرو په کنزلو باندې نه کیږي حق په خوارپیړه خوله غوښتلو باندې نه کیږي نو چېرته دی ملنګ دا کوړي راله خبر کوي نشته د مومندو کاکاجي راله خبر کوي توره چې وهي فقیر ایپي راله خبر کوي خلک محمد جان نومي غازي راله خبر کوي ما هسې مې وردانګلي دي یو خدای ته مې اسره ده په تاسو کې زما سره د چا اراده ده ډېره مننه